مونږ احترامات قدرمنو سیام خان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو کتونکو دا شیبې په تنګي کې ولاړ یم. نظیب لالا څوک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تکړه او مخکښ غړی دی د پي ټي ایم یعنې د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې د هدفي وژنو خلاف نن یو لاریون غځېدلی و. نظیب لالا د دغې خپرونې د دغې غونډې مشر و را سره ولاړ دی. یو شمېر پوښتنې به نظیب لالا مننه کوم چې وخت یې راکړ. ډېره مهرباني کور دی آباد. نظیب لالا که دا راته ووایې دا کومه لړۍ چې بیا د ترهګرۍ شروع شوې ده په دغه اړه باندې به څه ویل غواړئ؟ دا په پښتونخوا وطن کې په اراده ریاستي دهشتګردي په سوات دیر باجوړ وزیرستان کې شروع شوې ده. په پولیس حملې دي، په امپیاګانو حملې دي، په قومي سیاسي کارکنانو حملې دي. د دې شاته ریاستي ادارې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم نن په پښتونخوا وطن کې او په ټوله نړۍ کې د احتجاج یو لړۍ چې موږ به دا ولس ته په ګوته کوو او د دې خلاف به راپاڅو، په میدان به ودرېږو. که هر څه کېږي موږ به خپل غږ هم پورته کوو او موږ به چې کومه دی دا کار سرته رسوو. د خپل ننګیالي ولس لا د امن خوشحالۍ راوستلو دپاره به موږ خپله مبارزه نوره تیزوو. دا راته وویل لالا چې د دې تاسو چې دا کومه غونډه نن را جوړه کړې وه څومره سیاسي ګوندونو په دې کې ګډونوالي کړې وه؟ په دې کې پښتونخوا قومي وطن پارټي وه، مزدور کسان پارټي، افضل خاموش ګروپ، مزدور کسان پارټي، سالار یعنی امجد علي ګروپ، دغسې د عوامي نیشنل پارټۍ او د نورو ګوندونو یعنی کارکنانو او د تنګي بارون وکیلانو په دې کې شرکت. اخري حد به د دې څه د دې خبرې د دې لړۍ د دې جنګ د دې ترهګرۍ موږ به د دې خلاف راپاڅو، په ریاست به دباو راوړو. پاکستان په هغه خویندک ولاړ دی چې اوس به دی یعنی لاهو کېږي. نو د دې سره موږ د ریاست نه مطالبه کوو چې د دې قصو نه واوړي او دا د دهشتګردۍ قصې ختم کړي او دلته د ولس د خیر ښېګړې دپاره او دا به موږ تر هغې رسوو تر څو پورې چې موږ د خپل ولس دپاره امن نه راوستي، خوشحالي نه. ډېره مننه کوم. قدرمنو کتونکو دا شیبې ما سره په دغه لاریون کې احمدشاه صاحب ولاړ یو شمېر پوښتنې به تللو. احمدشاه صاحب مننه کوم چې وخت مو راکړو. مهرباني. دا راته ووایئ چې دا ټي ټي پي سره مذاکرات وشو، بیا د هغې نه پس ته چې مذاکرات کېږي، بیا چې کابل ته کومه جرګه تللې وه د هغې نه پس ته بیا په سوات او په دیر کې دغه لړۍ شروع شوې. څه فکر کوئ؟ دا جرګې چې کومې دي دلته نم شوي شروع شوي دي. دې ځای کې افضل شاه خاموش په 400 کې کړې وه او د هغې نه پس چې کومه دی دغه کړې وه دا په بنو کې محمود خان جرګه را بللې وه. په هغې کې څه پښتانه لکه مطلب دی ډېر پښتانو هغې کې حاضري کړې وه، هغې کې خپل موقف وړاندې کړی و. اوس هم لکه مطلب دا چې د دې دغه کېږي زه دا دغه د پي ټي ایم لکه د دې خبرې موږ مرسته کوو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د طرف نه چې دی چې کومه آئینی خبره کوي غیر آئینی نه کوي. دې لکه مطلب دا دی چې سپورټ ورکول دا د دې ټول ولس فرض دی چې دا وله ورکي او د دې نه دا د ویرې طرحې خبرې چې کوم دي دا یو طرف ته کېږي. دې پسې د چا شاته د چا لاس کې دی چې تاسو څه فکر کوئ د دغه ترهګرۍ د دغې لړۍ په د دې ترهګرۍ د دې لړۍ چې کومه دی ړومبنی دغه چې کوم دی ایښودلی کېږي په حکومت باندې هغه دا چې لکه مطلب زمونږ مشران دا وایي چې څوک چېرته چاقو نشي وړی نو دومره اسلحه چې کومه دی طالب ته د کوم ځای نه میلاو شوه، د کوم ځای نه رالله، د کوم ځای نه ورته دغه شوله، لار چار ورته چا وښودله، په کومه لار راغی، په کومه لار لاړو، په کوم ځای کې مقامي دی. لکه دا یو دا محمود خان لکه مطلب ډېر په واضح الفاظو مخکې نه دا خبره کړې ده چې فوج د خپل مبارکونو ته لاړ شي، ادارې د خپل کار ټیک ټاک وچلوي. دلته ادارې ډېرې په غلطه باندې روانې دي. دلته موږ چې یینو په ملک ته چې کوم ورپېښ مسایل دي هغه دلته کې د بجلۍ دي، د ګیس دي، د ګرانۍ دي، د تجاوزاتو دي، په کم یو دغه باندې نشته دی. او دلته زه دا تور لګوم چې څوک په کومه کرسۍ باندې ناست دی بیخي کاغذي کاروایي شروع کړې ده. کاغذي کار کوي، په عمل کې هېڅوک هم کار نه کوي، هېڅوک هم
زه به ته د دې 400 وایم چې دلته هېڅوک هم دا کار خوشحاله اوسئ. وړاندې نه وي.